بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 د می کال 2018 چې جمعة المبارک سره سمون خوري او د لوی اختر درېیمه ورځ ده. دا درېیمه ورځ هم تاسو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې تاسو د اختر دا درې وړه ورځې په خیر تېرې شوي واوسي. د نن ورځې موضوعات زما نړیوال موضوعات دي. د ټول نه مهم د افغانستان او د روسیې ترمنځ نظامي تړون دی. همدارنګه د امریکا ګواښ دی ایران ته، عربستان سعودي ته، پاکستان ته، د روسیې ګواښ عربي ممالکو ته او اروپایي ټولنې ته. همدارنګه په نورو نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا تهدیدول د عمان دی. همدارنګه د عربي ممالکو ته د اسرائیل او د امریکا دام چې څرنګه دا په خپل د ابراهیمي تړون په دام کې واچي او همیش لپاره ترېنه غلامان جوړ کی. او همدارنګه نور نړیوال موضوعات دي چې انشاءالله ستاسو حضور ته وړاندې کوم. خو لومړی خبر د دغې نه شروع کوم چې کوم یو زمونږ ستاسو د وطن لپاره ډېر اړین او مهم دی، او دا زمونږ ستاسو د مبارزاتو نتیجه ده. بالخصوص چې ما تاسو ته معلومه ده په دې هکله نهایت زیات کوششونه کړي دي، برنامې مې کړي دي، او همیش مې اسلامي امارت همدا دغه کو چې تاسو باید دغه ګاونډي ملکونه نه رسما وغواړئ، روسان نه وغواړئ. او روسانو ویلم چې دوی موږ نه وغواړي، موږ سره دغه کې موږ ورسره مرسته کوو، همکاري کوو او د افغانستان ملا تړو. خوشبختانه بالاخره د اسلامي امارت د دفاع پیاوړي او ځوان مجاهد وزیر مجاهد ملا محمد یعقوب ماسکو ته د یو امنیتي غونډې په نامه وغوښتل شو، او په دې غونډه کې د سرګي شایګو د روسیې د امنیت د شورا رئیس سره وکتل، او بالاخره د موافقه شول چې په هغه تړون باندې لاسلیک وکړي چې د هغې په ذریعه باندې به دوی افغانستان ته د افغانستان د دفاع هوایي ضرورتونه چې هغې کې رادار دی، هغې کې ډرون دی، هغې کې هلیکوپټرې دي، په هغې کې میزایلونه دي، په دې ټولو مسایلو باندې خبرې شوي دي، او دوی خپل هغه ابتدایي ضرورتونه روسیې ته ویلي دي. فکر کوم چې په اول دغه کې رادارونه دي او ډرون دي، دا به انشاءالله افغانستان ته راشي، او پس له دې نه به چې د کوم شی ضرورت کېږي دوی به د روسیې نه تقاضا کوي او هغه به افغانستان سره مرسته کوي، او د پاکستان غاښونه به انشاءالله ماتیږي. دویم خبر زما د نن ورځې دا دی چې امریکا یو ځلې بیا د اختر په دویمه ورځ باندې د ایران د ډرونو یعنی د بي پیلوټه جهازونو د هغه د ویشتلو چې لانچر ورته وایي یا کوم ځینې چې دا ویشتل کېږي په هغې باندې برید کړی دی، او د بر علاوه دې نه د بندر عباس په سیمه کې مسلسل بمباري کړې ده، او د په همدې توګه باندې چې دلته دا بمبارد روانو په عین وخت کې په قطر کې د ایران د مذاکراتي ټیم هلته په خبرو باندې بوختو، او دوی په دې وخت کې دوی په ایران باندې برید وکړ. او پس له برید نه یو ځل بیا سنکام دا خبره وکړه چې آتش اوربند چې دی، آتش بس چې دی، دا خپل پر ځای دی، دا نه دی مات شوی، د الله دې اسم نه کوي، هېڅ خیر و خیریت دی، دا موږ ډرز و ډوز چې کړی دی دا د ګوره اوربند نه ماتیږي. نو په دې ویلي دا مقطعي عملیات دي او اوربند نه دی مات شوی، بس موږ راغلو یو سلام علیکم وکړو او بیرته لاړو. که دا کار ایران یا بل ملک وکړي بیا نو امریکا وایي چې نه تا خو ګواښ کړی دی، او ایران بیا نشي ویلی چې اوربند دی، وایي نه اوربند مات دی، اما خپلی چې کوي وایي اوربند نه دی مات. په همدې رنګې دغې ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې نه تحریمونه له منځه وړو، یعنې دا بندیزونه له منځه نه وړو، او نه هم پیسې د ایران ورکوو. نو بس خبره د سرزورۍ ده، وګورو چې څوک کوم خواته ځي. د دې په عکس العمل کې د ده په مقابل کې د ایران صدا او سیما اداره چې ده هغې د ایران د خوا نه چې کله دوی ویلي چې نه پیسې خوشې کوو او نه تحریمونه له منځه وړو، ایران خپل شرایط داسې اراده کړي دي چې که اوربند کوي اول به عمومي اوربند اعلانېږي چې هغې کې لبنان او حوثیان او حماس هم شامل دي، د سیمې نه به ټول امریکایي قواوې ووځي، ټول تحریمونه به د ایران په مقابل کې له منځه وړل کېږي، د ایران کنګل شوي پیسې منجمد شوي پیسې به خوشي کېږي،
او د جنگ تاوان به ورکول کیږي بیا به موږ ورباندې اثر کوو. دی ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی که یې دغه دی او که نه که لاره دی وهه. همدارنګې ایران د بندر عباس باندې د برید په مقابل کې د کویت کې د امریکا په هوایي ډګر باندې هلته چې د هوایي نظامي اډه ده په هغې باندې برید کړی دی او دا برید د ډرون او د میزایلو په ذریعه شوی دی او کافي تلفات او مالی ضررونه ورته ور اړولي دي. همدارنګې ټرمپ عمان ته تهدید کړی دی او ویلي چې که دغه وکړي دی هم د ایران سره د تنګي هرمز د کنټرول په حصه کې موافقه وکړي نو زمونږ د نظامی اقداماتو سره به مخامخ شي. څرنګه چې تاسو معلومه ده تنګي هرمز چې ده دا د عمان او د ایران خاوره ده. د غاړې عمان دی د غاړې ایران دی دا د دواړو مشترکه خاوره ده. یعنی دا دروازه چې دلته ده دغه تنګي چې دی دا د دواړو دی. دواړه به اجازه ورکړي که دلته پیسې مخصر کېږي دواړه به اخلي او ایران عمان ته دا ویلي دي چې هر کشتۍ باندې موږ 2 میلیون اخلو 1 میلیون ستا دي 1 میلیون زما دي. نو دی اوس عمان ته ګواښ کړی ایران ته خو یې ګواښ ونه شو کولی زور یې ونه رسېده او عربي ملکونه خو بېچارهګان ډارېږي سر د تسلیم ږدي او ګواښ په مقابل کې نو دا ګواښ یې دلته کړی چې که ایران نشم والی تا خو والی شم نو دی ویلی دي چې که د تنګي هرمز د کنټرول کولو اراده عمان وکړله ځکه چې امریکا وایي د هیڅ خاورې ته دا حق نه ورکوو چې د تنګي د هرمز د کنټرول خبره وکړي یا دا خپل په کنټرول کې ونیسي. نو د ده لپاره چې عمان پخوا د امریکا نږدې ملګرو نه و نو دی وایي چې نن یې په دغه حکم محکوم کړی دی که تا د ایران سره مرسته وکړه تنګي هرمز کې زه به ستا پوټکی در باندې وباسمه. نو تاسو معلومه ده چې دی په دې پوهېږي چې ایران خو تن نه ورکوي هغه خو مقابله کوي او عربي ممالک نه کوي خو دا ځلې الحمدلله عمان د ایران نه لږ زره تاثیر پې وشو جرأت یې کړی دی ودرېده. د دوی هغه سلطان اف عمان چې دی هغه یو فرمان صادر کړ او وی ویلې چې ایران کولی شي چې د عمان د اوبو نه او د بنادرو نه کاملا ګټه واخلي د دې ځینې خپل کشتیګانې ودرئ او کشتیګانې ویسي او همدارنګې هغه کومه تجارتي کوټه چې د عمان او د ایران ترمنځ ده هغه ورته 2 برابره زیاته کړله او ایران ته تخفیفات هم ورکړل او د امریکا د هغه ځواب په مقابل کې وکړله چې ورته ویل که تا دې کې همکاري وکړله زه دې وهم ده ورته ټول شی برخلاف وکړ. دا دی چې اوس ورو ورو تغییر را روان دی. دا هغه داعیه ده چې زه تاسو همیش وایم چې ایران دا ملتونه دا قومونه ژوندي کړل. سعودي هغه د اوس ولاړ دی قطر ولاړ دی عمان اوس ودرېد ورو ورو دا ټول به ودرېږي. دا الحمدلله عمان پادشاه دا جرأت کړی دی او په دې باندې باید موږ تقدیر کو. همدارنګې د عربي ملکونو په ابراهیمي تړون کې لاسلیک کولو په هکله باندې ډونالډ ټرمپ د خپل نږدې مشاور نه او همکار نه یعنی سټیو ویټکاف نه پوښتنه وکړله چې آیا ملکونه هم تیار کړي دي ته چې دا امضا وکړي. نو هغه خو تیار کړي نه نو هغه د ځواب دا ورکړه چې موږ کوشش روان دی خو لا تر اوسه څوک آماده نه دي موږ دا کار کوو. نو د دې په ځواب کې ډونالډ ټرمپ ورته وویلې که دا ملکونه د لاسلیک کولو لپاره آماده نشي نو چې تاسو دا کوم کوشش روان کړی نو موږ به دغه اوربند د ایران سره لاسلیک نه کړو. یعنی که دوی دا نه لاسلیک کوي موږ اوربند نه لاسلیک کوو دغه محاصره به هم روانې دلته به شخړه به هم روانې او حالت به هم خرابي. او بر علاوه نه دا خبره وکړه که سعودي او پاکستان دا سند امضا نه کړي دواړه به ډېر لوی قیمت ادا کړي دواړه به ډېر لوی قیمت د ادا کړي. یعنی دا د ډونالډ ټرمپ ګواښ دی دې دواړو ته او الحمدلله دا زما د خبرې تایید او تصدیق دی چې ما تاسو ویلي چې پاکستان کمې لوبې وای دا خیزکونه او جمپکونه شروع کړي ځان ورته غټ ښکاره کېده د ده قیمت به پاکستان ادا کوي انشاءالله ډېر زر. همدارنګې موږ ته تاسو د دغه عمل نه اوس ښکاري چې ایران باندې د امریکا او د اسرائیل برید تنها دا نو چې ایران کې نظام بدل شي او ایران ووهل شي او پټرول کنټرول شي بلکې د دې نه لوی هدف د دوی دا و چې د دغه جنگ په ذریعه باندې د سیمې ته راشي او د دې په نتیجه کې دا ملکونه ویری او دوی ته دا وایي چې په دې قرارداد کې شامل شي او که نه شاملېږي تاسو وهو. یعنی هدف تنها ایران نه و
موخه دا وه چې څه رقم دا ملکونه د دې جنگ په نتیجه کې د اسرائیل خپو ته یعنی د ابراهیمي تړون چې امضا کوي د اسرائیل خپو ته پرېوتل دي، نو دغه یې کړي دا به د اسرائیل خپو ته به دا ټول غورځوو. او د دې دغې نه موخه دا وه چې ګریډر اسرائیل یا لوی اسرائیل جوړېدلو لپاره د عربي ملکونو په رسمیت پیژندنه د یو شرط کېښودل شو، او په هغه جنگ چې اسرائیل بایللی دی د هغې په نتیجه کې په یوه چې هغه مزمحل شي له منځه لاړ شي، هغه د یو ګریډر اسرائیل خوبونه دلته ګوري. همدارنګې پوټین عربي ممالکو ته خبرداری ورکړی دی چې د ایران سره د ټکر نه او د جګړې نه ډډه وکړي، ځکه تر اوسه چې تاسو کوم شی لیدلی دي دا تمرینات دي، دا یعنی ټریننګ دی چې کېږي، اصلي لوبه لا تاسو نه ده لیدلی. که ایران اصلي لوبه شروع کړله یعنی به ستاسو ټولو غاښونه به مات شي. ښه دا دی چې د ایران سره ټکر ونه کوي. بخښنه غواړم. او بل خبر دا دی چې روسیې بلاروس ته خپل اتومي اسلحې میزایلونه دا انتقال کړل او دی په هلته په ځنګلونو کې ځای په ځای کړل. تاسو معلومه دا ځنګلونه په طرف د اروپا کې دي او دا د اروپا طرف ته دا نصب شوي دي او د دې میزایلونه دا اتومي میزایلونه دي، یعنی خپل اتومي اسلحه یې منتقله کړې ده او د دې بابت نه اروپا اوس سخته وارخطا ده، ځکه چې اروپا په یوکراین کې د روسیې مقابل کې ودرېدلې. اوس روسیه وایي چې زه اوس نور یوکراین نه وهم، تاسو سیده وهم چې ودې ګورم تاسو کې څومره زور دی چې تاسو دلته دا خیزکونه وهئ. د اروپایان تاسو ډېرې لوبې وکړئ انسانیت او بشریت سره، اوس دې زه وهم. او په عین حال کې هغه 500 کیلومتري لنډ میزایلونه په نامه د سکندر ام چې اروپایان ورته SS-26 سټون وایي دا هم هلته انتقال کړي دي او نصب کړي دي. نو د دې بابت نه چې بله ورځ خبرونه کې ما تاسو ته وویلې چې روسیې اروپا ته د اتومي اسلحې د ګواښ کړی دی او ویلي دي که یوکراین سره خپل مرستې مو نه سپمولې نو زما د اتومي اسلحې تر ګواښ لاندې به راځئ. او همدارنګې زما د نن ورځې آخري خبر دا دی چې په اسرائیلو کې د بې پیلوټه جهازونو د ډرون بریدونه شوي دي او په هدفمند قتلونه شوي دي، خو ویل کېږي چې لا معلومه نه ده چې دا د چا د طرف نه او څنګه شوي دي، خو دا د ډرون بریدونه هم شوي دي او بعضې هدفمند وژنې هم شوي دي چې کامیابۍ سره سرته رسېدلي او معلوم شوي نه دي چې دا ولې وشو او چا وکړل، دا لا نه ده توضیح شوي. هیله ده چې زما برنامه وګورئ، خواږه دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.